السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو نن درته د یوې نوې خوندورې په زړه پورې ویډیو سره راغلی یم. مخکې له ویډیو شیر کولو څخه که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، زنګ تڼۍ کې کړئ یا انتخاب کړئ تر څو زموږ نوي ویډیو ټول نه مخکې تر تاسو ته ورسیږي. ملګرو دې ته وایي WDC انلاین صرافي. نو ملګرو د دې په اړه درته مکمل معلومات درکوم. اخر کې دا معلومات هم درته درکوم د باور په اړه چې باوري ده او که نه ده. مخکې د اکاونټ جوړولو څخه یو څه معلومات درکوم. ملګرو موږ او تاسو AGI زیات توان کړو، بیخي زیات توان کړو. زه په خپلو ملګرو باندې بیخي زیات خفه یم. خو که چېرې موږ او تاسو همدغسې کښېنو هغه توان موږ او تاسو لاسته نه شو راوړلی. موږ او تاسو باید قدم اوچت کړو، کار وکړو، مخته لاړ شو تر څو هغه توان بیرته بچت کړو. نو په دې کې کار وکړئ. که کار پکې کوئ او که نه یې پکې کوئ هغه ستاسو خپل کار دی. زه درته نه وایم چې تاسو پکې کار وکړئ. زه خو خپله پکې کار کوم تر څو د AGI توان بچت کړم. نو ملګرو په دې کې د AGI توان ترلاسه کولی شو. نو د ویډیو د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې ما لینک درته اچولی دی. لینک باندې مو چې کله کلیک واخیستو تاسو ته به دغسې صفحه راخلاصه شي. د یو چې لیکلی دغلته به تاسو ورته کلیک واخلئ، دغلته به ورته 3 نوي ولیکئ. 3 نوي چې ولیکل ملګرو د افغانستان به ورته انتخاب کړئ. دلته به ورته 0 نه بغیر خپله شماره ور واچوئ. دلته به ملګرو ورته یو ایمیل ولیکئ. کله مو ایمیل ورته ولیکو ملګرو دغه صفحه کې به تاسو ورته یو پاسورډ ولیکئ. مثلا زه یو پاسورډ درته ښیم. پاسورډ به ملګرو په دې شکل باندې وي او دغه بله خانه کې ملګرو تاسو د ویډرا پاسورډ ورته ولیکئ. چې تاسو کله ویډرا کوئ د هغې پاسورډ به دغلته ورته ولیکئ. دا هم درته ښیم. دا پاسورډ به ملګرو په دغه شکل باندې وي. دغلته ملګرو ریفرل کوډ خپله راخیستل کېږي. ریفرل کوډ به هم دغلته خپله وي. که نه و ریفرل کوډ هم ډسکرپشن کې درته اچوم. او ملګرو دغه رجسټر باندې به ورته کلیک واخلئ، ډایرکټ به ستاسو اکاونټ راخلاص شي. زه ویډیو سکیپ کوم تر څو خپل اکاونټ راخلاص کړم. نوره مکمله طریقه مخته درته ښیم د پانګونې او د سوداو چې څه رقم سودا پکې وکړو، څه رقم پانګونه پکې وکړو. ښه ملګرو په دې شکل باندې به ستاسو اکاونټ راخلاص شي. دې کې ملګرو جایزې هم شته دي لکه څرنګه چې AGI د همغه رقم ده. تاسو کتلی شئ جایزې هم پکې شته دي. تاسو ته چانسونه درکول کېږي چې څومره پانګونه تاسو پکې کوئ. نو ملګرو زه راځمه د پیسو لیږلو طریقه هم درته ښیم. ملګرو تاسو چې کله اکاونټ ته راغلی دغه ټاپ اپ باندې به ورته کلیک واخلئ. دلته چې کله ورته کلیک واخیستو تاسو که TRC شل ورته رالیږئ او که بیپ شل ورته رالیږئ دغلته به کلیک واخلئ او دغه لینک به تاسو کپي کړئ. دا نو چې کله کپي کړ تاسو به ورته پیسې راولیږئ. لکه که باینانس نه وي، که ټوکن په کټ نه وي، که د ټرسټ ولیټ څخه وي. چې کله مو پیسې ورته راولیږلې ملګرو نو تاسو به بیک لاړ به شئ دغه آل کوانټیفای ته. دلته چې کله راغلی نو دغلته ملګرو تاسو پیسې به رسیدلې وي. دغلته به تاسو ورته کلیک واخلئ. دا کتلی شئ کلیک ټو انلاک. دغلته مو چې کله ورته کلیک واخیسته نو تاسو چې هر څومره پیسې ورته لیږلي وي د کنفرم باندې به ورته کلیک واخلئ. تاسو ته به دغه لیول خلاص شي. چې کله دا لیول درته خلاص شو ملګرو تاسو دغه سټارټ کوانټیفاینګ دغلته به ورته کلیک اخلئ. بس تاسو ته ډایرکټ سوداوي کېږي. دغه د زه صبر ورته کوم ملګرو. زه تاسو ته طریقه وښیم چې څنګه سوداوي کېږي. دغه د ماته یې په اوله سودا کې $0.15 راکړل او دغه هم دویمه سودا. نو سودا یې هم ډېره ژر کېږي ملګرو. هغه ستاسو نور خپل کار دی که پانګونه پکې کوئ او که نه یې پکې کوئ. او د خبره د باور ده ملګرو. دا سیسټمونه چې دي خپله باوري نه دي، باور نه لري. نو چې کله بیا کوم سیستم نوی وي نو هغه ته بیا یو څه تمه کېږي چې یو څه دوام به کوي. نو ملګرو که تاسو پکې کار کوئ او که نه یې پکې کوئ هغه ستاسو خپل کار دی. دغه د ماته یې په نن ورځ کې په $10 $0.30 ګټه راکړله. نو ملګرو 3 لیوله ګټه ورکوي. تاسو یې کتلی شئ 3 لیوله. اول لیول کې هم درته ګټه درکوي. ستا خپل ټیم ده او ستا چې نفر راوستلي دي هغه چې نفر راولي هغه ګټه هم درته درکوي او هغه چې نوره نفر راولي د هغې ګټه هم درته درکوي. نو ملګرو راتلونکي ویډیوګانو کې بیا درته د ویډرا په اړه هم ویډیوګانې جوړوم. تر بلې ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.